په دې ویډیو کې غواړو چې په دې پوه شو چې عددونه دقیقاً څه شی بیانوي. یو څوک غواړي چې 25 ولیکي. دا څه معنا ورکوي؟ ښه، دلته 15 د 21 په ځای کې دي. نو دا د 15 دانې یو څخه نمایندګي کوي. او دلته دا 2 کوم چې د لسیز په ځای کې دي. اجازه راکړئ ولیکم. دا د لسیز ځای دی او دا د 21 ځای. دا 2 دانې لسیز بیانوي. یعنی دا څه معنا؟ بله طریقه چې دا ولیکو دا ده چې دا 2 لسیز بیانوي. ودرېږه ولیکم. دا د 12 جمع 15 سره مساوي دی. 12 یا 2 لسیز څه شی دی؟ ښه، نو تاسې کولی شئ چې لس د 10 شیانو یوه مجموعه تصور کړئ. دا 10 دلته. اجازه راکړئ چې کاپي او پیست یې کړم. کاپي، نو له دې سره مساوي کیږي. دا مساوي دي. دلته 2 د 10 مجموعه لرو. د 10 یو مجموعه او بله، نو د 10 2 مجموعې لرو. دا 2 مجموعې هلته دي. یقینا چې دا 20 جمع 15 21 بیانوي. جمع 15 21. که دلته دغه یو وي او د یوې عمودي میلې په شان یې وښیو، نو 15 دانې داسې ښکارېږي. 1 2 لرو. تاسې ته معلومیږي چې چیرته ځي. 3 4 او 5. نو دا ټول هغه بیلابیلې لارې دي په کومو سره چې کولی سو عین مقدار وښیو. 25 2 لسیز او 15 21 دی. دا 2 د لسیز په ځای کې دی او 15 د 21 په ځای کې دی. نو 2 لسیز جمع 15 21. تاسې د 10 د 2 ګروپونو جمع 15 21 په شان ښودلی شئ. دلته دا د څه شي سره مساوي دی؟ ښه، د 10 2 ګروپه له 20 سره یو شان دي. او دا له 50 سره مساوي دی. یو ځل بیا هم د 25 د ارایه کولو لپاره دا د 2 لسیز جمع 15 په شان ښودلی شئ. یا یې ښودلی سو. اجازه راکړئ چې ولیکم. تاسې ته وښودل سو چې دا 2 لسیز دي کوم چې 20 ارایه کوي او جمع 15 21.